دا ریډیو پاکستان دی د بهرنا خبرونه واورئ. دا غږ ما او تاسو ټولو ډېره موده د ریډیو پاکستان نه اورېدلې. د بهرمن صاحب د خبرونو ویلو یو ځانګړی او ښکلی اندازو. ارواحاد په هغه وختونو کې د ریډیو پاکستان نه د پښتو خبرونه ویل کله چې د ریډیو پاکستان لوی دفتر په کراچۍ کې و. په دغه وختونو کې به عرفان الله عرفان، ممر شفق یعنی مشتاق الرحمن، گوهر علی گوهر، جعفر صاحب او نورو ډیر هم د خبرونو په څانګه کې کار کولو. بهرمن صاحب په کال 1960 کې د ریډیو پاکستان د خبرونو څانګه کې د ترجمه نگار په حیث کار شروع کو. هغې د اردو، انګریزي او نورو ژبو نه د خبرونو ترجمه کولو کې یو منفرد مقام بیا موندو. ارواحاد بهرمن صاحب د یو ښه ترجمه نگار سره سره یو ښه کالم نگار هم او ډېرې مودې په ځینې ورځپاڼو کې په سپېڅلو خلکو کوټلې تبصرې او کالمونه هم لیکلي دي. د ارواحات په نږدو ملګرو کې شمس الدین صاحب، شبیر احمد صاحب، صاحبزاده محمد امین، ممر شفق صاحب او د ریډیو پاکستان یو ډیر لوی نوم ښاغلی انور علي هم شامل دی. بهرمن بهر صاحب وفات شو، په حق ورسید. حق لار ده، انا لله و انا الیه راجعون، کل نفس ذائقة الموت. الله دې وبخي، هغه ډېر عمر دی ولا الله ښایسته کړي. په ګور باندې نور شه، ارواح ښاده شه. ډېر خوږ ملګری و، ډېر خوږ انسان و، د هر چا دوست و، د هر چا ملګری و. او ما خو تقریبا ورسره 12 کاله یو ځای تېر کړي دي په سنټر نیوز ارګنایزیشن کې. نو زما هم ډېر ښه ملګری و. او هر چا، هر یو ملګري به داسې وي چې به دا بهرمن صاحب زما خاص دوست دی. د هغه داسې خوی خصلت و، دومره د خوبو مالک و، دومره ښه انسان و. نو الله به هغه بخلی، الله دې وبخي او خدای پاک دې د هغې کورنۍ له، غمجنې کورنۍ له د دې دروند غم د زغملو توفیق ورکړي. بهرمن صاحب د سپېڅلو اخلاقو څښتن و. هغې د ژوند زیاته برخه په اسلام آباد کې ایستلې ده او ټول عمر د ملک او قام خدمت د یو خبرنګار او خبر ویونکي په حیث کار او زیار ترسره کړی دی. ښاغلی عنایت الله ضیا ریټایر ډیپټي کنټرولر وایي ما د بهرمن صاحب نه ډېره زده کړه کړې ده. هغه یو بهترین ټرانسلیټر و او ورسره د مرحوم د خبرونو ویلو م یو ځانګړی او ښه انداز و. بهرمن بهر صاحب سینیئر ټرانسلیټر و د خبرو سیکشن زموږ. او زه چې په 1902 کې نیوز سیکشن کې برتی شوم، نو دوی وو هسې د دې نه مخکې هغه ما پېژندولي چې زما ترون ریډیو کې وو، هغوی سره یو ځای کار کړی و. نو د ده نوم او د ده خبرې، د ده خبرونه هغه به مونږ اورېدل ولې چې مونږ په ریډیو ته په تمه ناست وو چې اوس به خبرونه وایي، یا به تره وایي، یا به بهرمن صاحب وایي، څوک به وایي. دا ټول مونږ په نومونو پېژندل لیدلي نو. خو زه چې په 1982 کې بیا په نیوز ته لاړم، نو ما بهرمن صاحب سره ملاقات وشو. بهرمن صاحب ولیدو، یو ډېر مخلص انسان و، یو ډېر ښه سړی و، شریف انسان و. او واقعي چې موږ سره ډېر زیات لکه نو کسانو سره به هغه ډېره مینه کوله او ډېره انکرج کول به یې، حوصله به یې ورکوله چې راشي او کار زده کړي. ولې چې ټرانسلیشن ډېر ټیکنیکل کار دی، ټرانسلیشن آسان کار نه دی. نیوز او بیا د نیوز ټرانسلیشن خو ډېر ګران کار په دې دی چې هغې کې د یو لفظ خیال ساتل وي، غلط نشي، معنی غلط نشي، نوم غلط نشي. دا ټول څیزونه به ده موږ ته ټیکول. او د انسان په حیثیت هم یو ډېر ښه انسان و، یو ډېر ښه دوست و، یو ښه پښتون و. بله دا ده چې کلي نه هم ښه کورنی سړی و. نو دا ټول صفتونه په ده کې وو، د کور نه او د نوکری. نو الله دې وبخي، ډېر ښه سړی و. ارواحات به د لفظونو لړۍ په داسې هنر پیلله چې ډېر خلک به ورته حیران پاتې شول. ارواحات د خبرونو په څانګه کې
سوچه پښتو لیکله او ویله هم. د بهرمن صاحب دغه مهنت، دغه جذبو ته د نورو ملګرو سره سره د نن وخت مشهور خبرونه ویونکی سردار یوسفزی هم د ارواحات د قدر وړ خدماتو ته د خو سپېڅلو اخلاقو، پښتونولۍ، خوږه پسته لهجه او د نورو خوینو پاکلوای. بهرمن بهر صاحب چې د براډکاسټینګ او د کالم نګارۍ په حوالې سره یو ډېر لوی نوم دی. د فروری په 12 نیټه کال 1940 کې غلام حیدر بابا کرا په دلدار ګړی 400 کې پیدا شو. ابتدایي زده کړې دغه ځای وکړې او 10 د اسلامي کالج های سکول پېښور نه او د کراچۍ یونیورسټۍ نه ګریجویشن وکړه. هغه وخت کې د ریډیو پاکستان هډ کوارټر په کراچۍ کې نو دی په کال 1960 کې په ریډیو پاکستان په نیوز سیکشن پښتو یونټ کې د نیوز ترانسلیټر په توګه باندې خپل ذمہ داري تر سره کړې او چې کله هډ افیس اسلام آباد ته راغی نو دی بیا اسلام آباد ته راغلل او خپل ډیوټي جاري وساتله چې په کال 1999 کې دی دغه ځای نه ریټایرډ شو. خو په عارضي توګه باندې بیا خپل ډیوټي جاري وساتله. دغه ټیم د دې نیوز سپروایزر په عہده باندې کار کو او تر کال 2014 پورې دی په ریډیو پاکستان اسلام آباد نیوز سیکشن کې په پښتو یونټ مشري کړې ده. بهرمن بهر صاحب د کالم نګارۍ په حوالې سره ډېر لوی نوم دی او د سرې پاڼې په نوم باندې چې کوم کالم بدی لیک ډېر شهرت مونته وخت سره سره چې هغې کې بدی د خدای خدمتګارو ذکر کو او داغي ذاتی حوالې سره هغه یو ډېر لوی پښتون مشر چې کوم خوبه یو پښتون مشر کې پکاري، ډېر لوی مهربان او ډېر میلمه دوست او ډېر خوږجبه انسان او ډېر زیاتره چې کوم د مشران ور سره پاتې شوي دي چې کوم ژوندي دي چې کوم مړه دي هغې د الله وبخي شبیر احمد خان شو، شمس الدین خان شو او چې کوم ژوندي دي لکه صاحبزاده محمد امین صاحب شو، انور علي صاحب شو، میمري شفق صاحب، ګوهر علي ګوهر، شازمه حلیم بیبي. نو دا ټول د دې خبرې ګواه دي چې دغه د شخصیت، دغه د میلمه دوستۍ، دغه د پښتونولۍ، نو الله تعالی د هغې ته الله جنتونه ورکړي او د هغې کورنۍ ته د الله صبر ورکړي. او ستاسو ډېره زیاته مننه چې ما ته هم دا موقع راکړه. مرحوم په کال 1999 کې د نوکرۍ نه ریټایر شو، ولې بیا یې هم تر کال 2014 پورې د نیوز سپروایزر په عہده باندې کار کولو. بهرمن صاحب وړمه ورځ یعنې په 28 مئی 2021 کې په حق ورسېده او په خپل ابایي کلي دلدار ګړی 400 کې خاورو ته وسپارلی شو. د ارواحات په جنازه کې د علاقې د سپین روبو سره سره د خبرونو د څانګې یو شمیر ملګرو هم شرکت وکړو. په ګوري نورشاه.